یا مشره منظور پښتونه ته خو د دې افغانانو یارې او د دې د زړه قرارې د دې افغانان ټول کنه چې دا دروازې خلاصې کړي که نه ظالمه ده خو دې خلکو په سپین زرو کې په سرو زرو کې تاوان وکړو زمونږ قسمت دومره بوک دی چې موږ په الوګانو کې تاوان وکړو ورته وکړم چې دا دروازې خلاصې کړي بس دی منئ یاره مولوي صاحب ډیزلي که چېرته دا منظور پښتین زمونږ ضمانت وکړي که نه دې افغانانو ته نو دا ته زه په ګرنټۍ سره ویمه چې زمونږ الوګان به د خیره سره ډېره زیاته ګټه وکړي او که دا دروازه خلاصه نه شوه که نه نو والله کې دا خرب وخوري په کوم خر باندې چې دغه صادر ماما ناست دی یاره منظور پښتینه خبره کومه درته تکه سپینه خیر دی زمونږ په خاطر یې ورته مه وایه د دې خر په خاطر یې ورته ووایه دې خر ډېره زیاته خوارې وکړه شپه ورځ به په ځان باندې مونږ وړلو او راوړلو تر څو پورې مونږ د الوګان راشنه کړو او په دې افغانانو باندې خرڅ کړو او دې خر د کینو د خیر سره ښایسته ښایسته خوراک ولو په مونږ خو باندې خوسې نه مړه دا خلک نه خوږوي ورته خیره په دې خر باندې خو یې خوږ کوي که نه یاره منافقانو او د پښتنو دښمنانو تاسو پاکستان آباد نه کو نو افغانستان به رانه خاورل چېرته وګوري هغه به تاسو ښه آباد کړي نیچن دی چې الوګان خپله شنه کړي دي او خپل یې خوري هغه الوګان نه خوري هغه د لغمان ګلپیان خوري اوس تاسو د الوګان نه خوري که څنګه عمران خان صاحب زه خو د دې خلکو ضمانت نه کوم ته هم په افغانانو باندې ګرانې تی ورته کې او که نه یاره منظر پښتینه خبره به درته وکړم تکه سپینه زه خپله په اووه ورځې چوټۍ باندې د جیل نه راوتی یم او د دې شنو شنو منظورو نه خوند اخلم بېرته به جیل ته ځمه نو ما په دې کاتو کې مه راکاږه زما دې په دې صادر ماما او د په سر باندې قسم وي که زه دې د دې خلکو ضمانت وکړم خپې کار دې کوي یاره مولوي صاحب د زلي او صادر ماما هغه یو عمران خانو او زمونږ غمخوارو هغې هم زمونږ نه لاس وارېستلو اوس به مونږ اخر څه کوو زمونږ الوګان خو د خیره سره خرو ته پاتې شول خرو ته یاره باچا خان بابا دې الله پاک وبخي داسې نوسې ورته الله پاک ورکړی دی که خبر شو که نه نو په خپل نسل به نالت وی چې دا څوک ول مونږ کره پیدا شوي دي که څنګه صادر مامه یاره ډیزلي ما ته هم خلک په کوټه کې وایي چې ستا پلار ډېر زیات غیرتي و خو تا وایي د بېغیرتوبه چا خبره وي حدونه پار کړي دي خیر د عمران خان صاحب زمونږ سفارش وکړه چې دا دروازه خلاصه کړي که نه یعنې دا خر خو به مې د ولږې مړ شي ابسولوټلی نوټ د دې په مطلب پوهېږي او که نه مکتب ته خوښي نه نه کوي د دې مطلب دا دی چې بیخي نه بیخي ورته ویمه نه صادر ماما که په دې سر د چا خبره کبل هم راشنه شي که نه هسې نه همداسې سر دې نیولی سم د پسکو میدان دی خو والله کې ستاسو سفارش وکړمه زه خپله په جیل کې پروت یم او تاسو زما اواز اوچت نه کو په تاسو باندې غیرت کول ځان سره زیتی د زیتی یاره عمران خان صاحب په ما کې هم دا خون مشنه کړې ده سره د پړپوسه د خلکو ته زه نور انصاف نه غواړم نو په دې خاطر مې ترې ځان هم پټ کړی دی بس همداسې چا خبره ګډوډ او داسې بېلارې او داسې سپېره سپېره ښه دي صادر ماما میلو او ډزلي خدای مو په شرمونو وشرموه وینې خورمه الو جوړوي خټه کې باد عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد سره د منظور خان